السلام علیکم. د نوې ویډیو سره حکمت یم. نن به ډسکس کوو او پر دا باندې پوره رڼا په ډیټیل اچوو چې فولکلور څه ته وایي. فولکلور اصل کې د انګلیش ورډ دی چې سپیلنګ FOL KLR فولکلور دا دوه ورډ څخه جوړ شوی دی. فولک مطلب ولس ته ویل کیږي. لور مطلب پوهې ته ویل کیږي. پوهې ته یعنی مطلب دا دی چې ولسی پوهه ده. فولکلور مطلب ولسی پوهه. ولسی پوهه ته فولکلور ویل کیږي. فولکلور د انګلیش ورډ د دوه تورو څخه جوړ دی. فولک مطلب پوهې فولک مطلب ولس، لور مطلب پوهې یعنی ولسی پوهه ته فولکلور ویل کیږي. یعنی هغه پوهه چې د ټول ولس په اجتماعي مشورې او تجربې په منځ ته راغلی وي هغه ته فولکلور وایي. یعنی فولکلور یو هغه توری دی، یو هغه شی دی چې هغه د معاشرې یا د ولس د اجتماعي مشاهدو او د تجربو له وجې منځ ته راغلی وي هغه ته فولکلور وایي. مثال په توګه موږ په پښتو کې کله کله چې شنې چای چې موږ پخې کوو، په شنو چای کې د شنو چای یو بوټی وي چې ولاړ وي، بوټی چې پکې ودرېږي په شنو چای کې، بیا موږ خلک دا وایي چې بایي دا د میلمه راځي. حالانکه دا په ساینټیفیک نه ده پروف، په ساینسي ثبوت نه لري، خو مګر دا د ولسي د ولس یو اجتماعي پوهه ده. بل دا یو قسم مشهور دی په پښتنو کې چې کله په شنو چای کې یو بوټی ودرېږي موږ دا وایو چې بایي میلمه را روان دی. یا بعضې داسې خبره کوو لکه پخوا چې خلکو یا په اوس ټیم کې چې خلکو پر ستورو باندې لارې معلومولې، حالانکه دا ساینټیفیک پروف نه لري، خو مګر دا خلکو ولسي پوهې له وجې دا بس یو ګړلې وله او پر دا باندې عمل کولو لارې معلومولې. صحیح سو. بیا دا دوه مثالونه دي ولسي پوهې ته. دا رقم نور هم زیات اگزامپلز راځي چې په پښتو کې مشهور وي سره په خلاصولو، مګر هغه یو ساینټیفیک ثبوت نه لري، مګر ما په پښتو کې ثبوت په پښتو کې دا شی مشهور وي هغه ته فولکلور وایي. بیا د فولکلور چې دي قسمونه دي. د فولکلور چې دي درې قسمه دي. یو مادي فولکلور دی، یو چې دی مادي فولکلور. مادي فولکلور څه ته وایي؟ مادي فولکلور رباب، ډول، لاس ټکول، پاتړ چې دا مادي فولکلور دی. چې کوم ټیم مادي ته ویل کېږي یو میټر ته ویل کېږي فولکلور ولسي پوهه ده. لکه چې تاسو چې ډول وایي موږ په پښتنو کې ډول ټکېدل دي یا دا ډول سره لاس ټکول دي، دا ته مادي فولکلور ویل کېږي. دا ته مادي فولکلور وایي. دویم د موږ سره د نیم مادي فولکلور. مادي فولکلور نیم مادي فولکلور چې دی نیم مادي فولکلور وي او نیم چې وي لفظي فولکلور وي. یعنی د مادي فولکلور او د لفظي فولکلور او مجموعې ته چې ویل کېږي نیم مادي فولکلور ویل کېږي. اوس مثال کې طور پر ډول چې دی، ډول ټکول، لکه ډول ټکول چې دی مادي فولکلور دی که نه. د ډول سره ټپه ویل یا سندره ویل دا چیش دی؟ سندره ویل چې دی هغه چیش دی؟ لفظي فولکلور دی. یعنی ډول ټکول او سره بیا ټپه ویل یا سندره ویل دا لفظي فولکلور دی. نو د دې دواړو کمبینیشن ته چیش ویل کېږي؟ نیم مادي فولکلور ویل کېږي. سر په خلاصولو. یا رباب ویل دغه سره یو سندره ویل یا غزل ویل دا ته یو دا لفظي فولکلور دی، او رباب ویل چې بیا دی هغه مادي فولکلور دی. د دې دواړو کمبینیشن ته نیم مادي فولکلور ویل کېږي. دریم چې دی لفظي فولکلور. لفظي فولکلور دا دریم لفظي فولکلور. لفظي فولکلور سندره ویل، ټپه ویل، غزل ویل
هر څه چې په خوله او په ژبه باندې ادا کیږي هغه ته موږ لفظي فولکلور ویل کیږي. ټپه ویل، غزله ویل، کهاني ویل. یو کهاني د پښتو د هسټري په خوا کې چې مطلب حقیقت نه لري، یا مثال کې طور پر چې تاسو کښنی بيدوي الله الله ورته وایي، زموږ په سوچ کې دا دی چې بای الله چې دا یو لفظي فولکلور دی، په دې باندې کښنی بيدیږي. چې کم ټیم ته زانګو چې موږ کښنی پکې زنګو کنه، هغه چیز دی، هغه مادي فولکلور دی. زنګول چې دی چې بای موږ دا سوچ دی چې بای د کښنی چې زنګوي په زنګو کې هغه کښنی له خوب ور ولي، یو فولکلور دی کنه، یو پوهه ده ولسی. بیا د زنګو سره چې بیا سوکا الله الله ور سره وای، هغه بیا لفظي فولکلور دی. نو زنګو او الله د زنګو سره ویل دا دواړه چې سر پروازي سینما د فولکلور دی. یعنی په دا یو اگزامپل کې درې سره اگزامپلز رالو. زنګو چې دا مادي فولکلور دی، او د دې سره الله کښنی ته ویل چې بای دا سر بښنی د خبرو سره فریوزي، یا کښنی په خبره بیرول چې موږ ته یاد بلا را له هغه د سپی رالی، هغه د چیش رالی، نه مثال کې تور زناور رالی بل شي د سینمون روخ چې هغه باندې مشکنی بیرو، دا ته لفظي فولکلور کیږي. یعنی کښنی زنګول پلاس باندې دا ته مادي فولکلور کیږي. یو په الله ویل یا کښنی په شی بیرول، په خبرو بیرول، دا ته لفظي فولکلور کیږي. یا سندره ویل یا ټپه ویل یا بل شي، دا لفظي فولکلور دی. نو دا دواړه سره ملا مادي او لفظي فولکلور سره ملا سي، هغه بیا مادي فولکلور کیږي. دا د فولکلور درې قسمونه دي: مادي فولکلور، نیمادي فولکلور او لفظي فولکلور. سره بخلاص لو بیا راځو د فولکلور لپاره شرایط چشتي. دا ډیر زیات ضروری دی د فولکلور هر پوهه ته دا ستوري راسي چې موږ وایدام فولکلور دی. نه، د فولکلور لپاره خپل درې شرایط راځي، ډیر چې شوزي درې ضروری شرایط راځي. کم شرایط دي؟ تر ټول اول شرایط چي دی نمبر 1 هغه به زوړ وي. یعنی فولکلور به زوړ وي، بیخي ډیر ټیم به کیږي، ډیر چې ټیم به کیږي، په خوا به وي، د په خوا د نکګانو د وخت سره زموږ د آباد د د ورسره به دای شعر رواني. لکه مثال کې تور پر لکه په بوډ کې شنو چې ما تاسو مثال درکړی، دا د په خوا زموږ د آباد د نکګانو زموږ مور پلار د خبرې به کولې چې بای د پښنو چې کې بوټي چې په خوا به د موبایل دا ور نه ولو، د ټلیفون دا ور بنولو، مړ به پر دا باندې معلومول چې بای پښنو چې کې بوټي مل ما خامخ راځي کنه. اوس سوشل میډیا دا اوس ټلیفون راوي کې زه دراله ما سي چې په خې کې یا کانه تیار کړی. تر ټول اول شرایط د فولکلور چې هغه به جوړي. دویم شرایط دا دی چې د هغه به خالق نه وي معلوم. خالق نه وي معلوم. مثال خالق مطلب چې دا شی چا جوړ کړ دی. اوس مثال کې تور پر چې پښنو چې بیا زه دا اگزامپل کوم چې پښنو چې کې بوټي چې راسي مړ مېل مرزه، دا نه دی معلوم چې بای دا خبره چا راستلې ده، د کم سړي څخه دا خبره شو سوی ده، هیڅ چاته نه دی معلوم. بس هر ځای چې لاړ شي دا خبر کامن د خلکو ته معلوم دی. یا کښنی موږ په خبرو بيدو کنه، یا زنګو، دا مرته نه دی معلوم چې باور ټول اول کښنی چا زنګول دي، یا کښنی په خبرو چا په بیره باندې یا په الله چا بيد کړی دي. یعنی د دې خالق بالکل نه معلوم، زوړ وي د دې خالق بالکل نه معلوم. او دریم دا دی چې دور بیا نه وي معلوم. دور بیا نه وي معلوم. دا دور بیا نه معلوم چې دا فولکلور څه ټیم جوړ شوی دی. 10 کاله مخکې، 100 کاله مخکې، 200 کاله مخکې، 300 کاله مخکې، یو چاته به د دغه هیستوري نه وي معلومه، یا د شروع کېدو وخت به نه ورته معلوم چې دا فولکلور کڅه هغه لفظي فولکلور وي، کڅه هغه نیمادي فولکلور وي، کڅه هغه مادي فولکلور. خلکو ته نه معلوم چې بای دا فولکلور څه ټیم شو سوی دی. یعنی مطلب په ودو کې دا ډول چې ټکی مرته نه معلوم چې دغه د څه ټیم شو سوی دی، یعنی مادي فولکلور. یا رباب څه د څه ټیم شو سوی دی مرته نه معلوم، یا چا شروع کړی دی. دا نه خالق معلوم دی، نه سړی معلوم دی، او نه دور معلوم دی. ټیک سو، او نو دا معلوم دی چې دا به څه ټیم خودنګ مرته معلوم دی چې دا زوړ دی. نو د دې په خبره یعنی دا د سمری چې هغه به زوړ وي، دغه به د جوړېدو والا یا د راستول والا یا د ایجادېدو والا باندې معلوم دغه فولکلور، او دغه به دور نه معلوم چې دغه څنګه زوړ دی. ټیک سو، زوړ به ضروري وي، خو مګر دا به نه معلوم چې څومره زوړ دی. فولکلور مې ویلي، فولکلور مطلب ولسی فوه، د انګریزي تورې د دوه تورو سره جوړ دی. فولک مطلب ولس، کلور مطلب پوهه، ولسی پوهه. بیا د فولکلور مې قسمونه ویل: مادي فولکلور، نیمادي فولکلور او لفظي فولکلور. بیا رالو د فولکلور لپاره شرایط. درې شرطونه دي چې هغه به زوړ وي، دغه به د جوړېدو یعنی خالق نه وي معلوم، او هغه به د
او بل بیا دا نه وي معلوم چې هغه څومره زوړ دی. صحیح شو. دریم دا دی دور بیا نه وي معلوم چې هغه څه ټایم جوړ شوی دی، 100 کاله بعد، 1500 کاله بعد، 600 کال بیا یې بالکل به نه وي معلوم چې د هغه خالق څوک و او دور یې څوک و، دور یې څه ټایم و. صحیح شو. دا ویډیو وګورئ، امید کوم چې تاسو به سر په خلاص شوی وي. که مې هر کوېسچن وي تاسو بالکل پر خلاص زړه په کمنټ سیکشن کې کمنټ کولی سئ، یا ایمیل ماته کولی سئ، یا ماته پر واتساپ باندې میسج کولی سئ د نورو معلوماتو دپاره، یا که ستاسو فیډبیک وي د ویډیوز په باره کې، یا ستاسو هر کوم څه کوېسچن چې وي تاسو بالکل له ما سره پوښتنه کوئ سئ، حل کوئ سئ. مهرباني.